داسې چوپ ہے کاسې چوپېږي ماشاءالله سر آزه کې ښځو چې کوم ده ښځو واپس هم کړلې سر عوام چې دا د غصې اظهار کوي دا یې تپس کړه چې مولا پاستا وړو توړه راکړه ها بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو امید لرم چې ټول به ښه او جوړ امتیاز خان دمخیل یم د دردمخیل نیوز نه تاسو سره مخاطب یم قدرمنو دی وخت چې دا زه موجود یم د دردمخیل اولس خان پارک کې پرونه راسي چې کوم دا کوم مقامي یا ځایي خلک یا برینی چې کوم راسي وړه وسولوي شکایت کوي چې غیر معیاري وړه چې کوم دا ملويږي بل پکې دا مسله وي چې زنه ځای کې چې دا دو کارډونه مې شوي بل ځای باندې وتی دي حالانکه ځکه چې چیک کینو لوکیشن بل ورکی یا په بډاویری وتی یا په باندې څو تحصیلدار صاحب ویلاړ دا دغه نن کمنټ اخرو چې هغه په څه کمنټ ورکو چې کوم وړه دي هغه تاسو له خایو نن چې د نن یا شکایت زیاته تاسو لار چې دا سکرین باندې خایو مو سره اوسو خدایا دلوگی نام مڑ کے خو سوال گر میں نکے خدایا دلوگی نام مڑ کے خو سوال گر میں نکے دخ پل درارا لرا قدر پدر میں نکے دخ پل درارا لرا قدر پدر میں نکے خدایا دلوگی نامی مڑکی حاجی صاحب ته څه چې دا کوم وړه طاله میلاو شولو دا د خوراک دي دې نه ته مطمئن یې دا خو بلاک بس کاڼې ده چېرته باران والي که څه چل دا پوه شو لا مطمئن دی نه یې چېرې د خوراک نه دي نه نه صحیح ملګری د وړې ته میلاو شوي دي که نه دې متعلق څه چې دا خوراک دي که نه دي نو دې کې خدا ته ما وایي دا وړه هغه وایي چې مين ټول رام درغلي ټول کسانو ته ورکړه ها چې څوره نن راغلي نن څوره تقسیم کېږي اندا کونی ورکوي میکس پکې راغلي وي په امیر کې لنده شو دي موږ نال ترسي راکړي نو بل دې به تاسو چې دا بوزوله ورکوي که غوغان لا ورکوي خپل به خوري پته نه خو دې دا راکړي ما یې وسو څنګه ویل څو وخت لګوي اعلی حکام نه زه خدای ما چې دا پکار ده چې میل والا دا لم کړی نو میل والا دا واپس ټکان چې دا جواب میل والا تاسو له سام وړو میل خو دې میل والا خو دې روپۍ لري دا انداسه دا او نو د دې خو وس دی وای چې موږ څه غلطی نشته خو میل والا راکړل ته میل والا دی ولې دې ورکړي بالکل دې کی څنګه نشته دې سړو به څه غلطی نشته خو میل والا غلطی صحیح صحیح دا وګوره دا ته نوس دې کې لکه دا اوس څه دی هغه دا پورا کوونه کلاس دا ٹھیک ہے نه چې دا وړه چیز دا خراب ترویچا ځکه دا بوجي داسې چوپ ہے کاسې چوپېږي ماشاءالله څه نو دا خوراک دي دا خوراک نه دی وروره دا سیمټو کاڼې شوي دا انسانانو سره ظلم دا او د کوم غریب عوام چې دا دوسه ظلم دا کنه دا بالکل دا حکومت له پکور چې صحیح شای تر لګي نو په دې باندې خلک ویلې ذلیل کوي ماما څه څه ویل غواړې څه چل ده دا خیره دا سیدي که نه کښېني غوانې کلک ښه مال به مشکل راځو کوم ځای نه راغلی کوټ نه څومره کرایه دې ولګېده 100 روپۍ اوس چې دې مخه څه بیا به دې هم لګي بیا به باندې سلو سي او تکلیف ته څومره میلاو شو ډېر تکلیف میلاو ها ته څه دا وړو متعلق څه مسله دی کې نور کله خو صحیح و دا نن وړه صحیح نه دی راغلی ها دا بالکل کاڼه نو دا کېدو که نه دا ویر کو واپس که نه چې کوم هغه دي ته سره موږ صحیح وړه راکړو دا خو هغو ذمهواري ده د میل والا ذمهواري ده د انتظامیې ذمهواري ده نو ویلې اخلو تاسو ته دا ویلې به نه اخلي نه تاسو حق داره چې طالب صحیح هغه درکوي ځکه چې دا غوله چې دا غنم هر څه صحیح میلاویږي پیسې ته صحیح میلاویږي بیا طالب ویلې کونی درکوي دا تپس کړه چې مولا پاستا وړو توړه راکړه ښه ډېرې دي سر آزه کې ښځو چې کوم ده ښځو واپس هم کړلې سر عوام چې دا د غصې اظهار کوي تاسو چې دا کوم وړه دي دا تاسو چیک کړلو څه هغه کوو تاسو دې متعلق
جی قدرمنو کتونکو تاسو چې دا حالات ولیدو په خپله په سکرین باندې تحصیلدار صاحب چې کوم دا د ردم خیل دغه نه مو چې دا د چې کوم د غیر معیاري اټه چې کومه تقسیمیږي وړه تقسیمیږي د هغې باره کې چې دا مو ته پوښتنه وکړه چې عوام د غم غوسې اظهار کوي تاسو وکتلو چې هغه ځای نه ځان څنډې لږ د موبایل هغوی له ونیو الله ګوره چې کال یې دا شوی کال نه دا شوی خو عوام چې کوم دي ډېر سخت د غم غوسې اظهار کوي خفګان کوي چې کوم اعلی حکام دي دې باندې د فوري طور باندې نوټس واخیستلی شي او عوامو له چې کوم دا معیاري اوړه دي شروع کړي الله ګوره خدای یقین وکړه چې سپورټ ظلم دی سره نو وړو توړه داسې خو نه وي په خپله په سکرین باندې کاتی شو چې ماتېږي هم نه زه یم چې ځناورو سم نو لکه دومره ظلم څوک کوي لکه داسې کې چې کوم د خار غریب عوام راځي دو سره د ظلم زیاتی کېږي ډي سي کو هارټ لا چې کوم د کمشنر صاحب لا نگران وزیر اعلی صاحب چې دا هغو له چې کوم د اے سی در له چې کوم دا ریکویسټ کوو اپیل کوو ته چې دې باندې فوري طور نوټس واخلو چې دا کوم هغه دي که پکې میل والا مولوي سپیکار څوک بل غام کوم دا یو د زراعي نه موله دا معلومه شوې ده چې د ځای چې کوم موړه دي هغه چې په متنو کې خرڅېږي نو کاینډلي د دې د انکوایري وکړلی شي چې دې کې څوک ملوث دي او چې کومو خلکو له نن غیر معیاري اوړه چې دا تقسیم شولو د دې د فوري طور باندې نوټس واخیستلی شي دا ظلم چې دا نور د عوام سره بند کړلی شي زه امتیاز خان ادم خیل تاسو نه اجازات غواړم په لوی الله مستعان دی